ټول امت د نبی علیه السلام ټوټې ټوټې سوی ده. افغانستان ځان ته ده، پاکستان ځان ته ده، ایران ځان ته ده، عرب ځان ته دي، مصر، شام، عراق، ټول مسلمانان ټوټې ټوټې سوي دي. د اتحاد او اتفاق واحد لاره چې د هغه د الله کتاب ده. که تاسو وایئ ټول مسلمانان عجبه کوي، اختلافات بیخي ختم کوي، دا ډلې ختمې کوي، دا بغض ختم سي، دا پارټیانې ختم سي، نو اتفاق چې راځي صرف د الله په کتاب باندې اتفاق راځي، بس بل په یو کتاب هم اتفاق نشي راتلی. ښه چې اتفاق راځي په کوم کتاب اتفاق راځي؟ صرف د الله په کتاب اتفاق راځي. که موږ تاسو غواړو چې افغانستان او پاکستان سره یو کړو، اتفاق راولو، دا تورخم بارډر، سپین بولدک بارډر ختم کړو، دا ویزې او دا پاسپورټونه ختم کړو، نو دا صرف او صرف په قرآن باندې متفق کېدی شي. که تاسو وایئ د عرب او د ایران مابین اختلاف ختم کړئ، نو دا اختلاف صرف په قرآن مجید باندې ختمېږي. که غواړئ ټول امت راجمع کړئ، عرب او عجم او دا پاکستانیان او ایران او بنګلادیشیان او دا ایرانیان، دا تاجکستان او دا ټول سره یو متحد کړئ، دا صرف متحد کېږي په قرآن مجید باندې، په بل کتاب دا سره نه راټولېږي. ګوره ښه، که ایران دم قرآن مني، که پاکستان دم قرآن مني، که افغانستان دا او که عرب دي، که تاجکستان دا، ازبکستان دا، ترکیه دا، ټول قرآن مني. ګوره نو که تاسو اتفاق او اتحاد دا ډلې ختمې کړئ، دا پلانکی ده، دا وابي ده، دا پلانکی ده، دا ډلې ختمول غواړئ، نو اتفاق راځي صرف او صرف په قرآن باندې. که هغه په اجتماعي اتفاق ده او که انفرادي اتفاق دا چې راځي دا په چې دا په قرآن باندې راځي، په بل کتاب اتفاق نشي راتلی. ګوره او دا ثابته خبره، علماء دا خبر کړې ده. الله قرآن کې خپله فرمایي